امرالله صالح پاکستانیانو ته څه پیغور ورکړی او هغوی څه ورته ویلي. سلام ستړي مشئ. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي زرګونو پاکستاني فعالانو د طالبانو په پرمختګ خوشحالۍ کړې دي چې له همدې امله مې لاندې تصویر پر خپل ټویټر خپور کړ. د 1971 کال په دې تصویر کې د نیازي په نوم پاکستانی جنرال هند ته د تسلیمۍ رسمي سند لاسلیک کوي چې له مخې 100,000 پاکستاني عسکر هند ته تسلیمیږي. ما وویل چې موږ په خپل تاریخ کې دومره ننګین سند نه لرو او نه به یې ولرو. له پرون راهیسې د پاکستان پخوانیو وزیرانو، پانګوالو، د یو خصوصي بانک خاوند چې په امریکا کې زده کړې کړې، مشهورو خبریالانو او د مدني ټولنو غړو راته لیکلي چې منتظر واوسه چې جسد دې د برق په پایه ځوړند ووینو. صالح وایي ولیکلي طالبانو د پاکستان د رښتینو دوستانو په توګه تاسو ته یو ځل د عبرت درس درکړ او نجیب د برق په پایه کې وځړاوه. صالح زیاته کړې لطفا زما ټویټر ته سر ورښکاره کړئ چې درته معلومه شي پاکستان څومره د دې خاورې او د افغانانو پر ضد د غصې او غچ حس لري. که څوک په دې اړه معمولي شک هم لري په یقین به بدل شي. صالح زیاته کړې یو پاکستاني پال چې په امریکا کې دوکتورا کړې ده لیکلي طالب ته مو روزنه ورکړه چې تاسو ستاسو نظام له خاورو سره خاورې کړي تر څو د افغان په نوم په خپل ګاونډ کې کوم نمک حرام ونه لرو. صالح لیکلي څومره مو چې پر وړاندې د دښمن نیت او څېره روښانه کیږي هغومره موږ ته پکار ده چې خپل هوډ غښتلی کړو. طالب رسوا او ناکامیږي فقط د وخت واټن په منځ کې دی. په هر حال وروستیو کې د امرالله صالح او پاکستان ترمنځ ټویټر کې سخت الفاظ تبادله کیږي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د دا خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پرې وبخښم کې خدای مو سپارم. د الله په امان.